یو دې ته به یې وکړه چې په زیارتونو کې منجوریان ناست دي چرسونه څکي مونځ نه کوي څښابین به ترې خېږي اپیم خوري چرسونه څکي او خلک ورته پیر صاحب وایي هغه له سوره اخلاص هم قسم دی نه ورځي ما دلته یو دوست ما له راځي دا یوسف جان دغه باندې راځي په دې څه ورته په دې نیوز باندې راځي هغه وایي چې ما د پېښور کې اکثر منجوریان وکتل ورپسې لاړم ورپسې وګرځېدم او د دنیا خلک ته دعاګانې غواړي لاسونه وله ښکلوي خپې ورته ښکلوي سجدې ورته کوي او یې قسم دی که دعای قنوت وله ورځي ما ته منځونه واورو لمونځونه نه ورځي ما ته سوره اخلاص واورو انا ورځي او خلک ورته پیر صاحب وایي لکه پیر دا دی یو دا نقصان راغی دویم نقصان څه دی عاملان دي عاملان تعویذګر خلک ورته تعویذونه کې ګیرې وهلې دي هغه ته هم خلک پیر صاحب وایي هلکه خدای ته وګورئ پیر دې ته نه پیر هغه نیک او صالح ته وایي چې هغه خلکو ته ذکر وښایي خلکو ته نیغه لار وښایي د هغه مجلس کې کښېنې خدای در یاد شي هغه د ذکر خدمت کوي هغه د تسبیح خدمت کوي هغه د سلسلو خدمت کوي دغه پیر دی هغه د خلکو د باطن اصلاح کوي دغه خو مطلوب شی دی د مارونو نن سبا دې سیز غم جوړ کړ دې کې احتیاط پکار نو جواز منجور پیر نه دی زیارتونو ته کښېنې مونځ نه کوي هلته اپیمونه او چرسونه نو ډېر مړي داسې دي چې پکې څه نشته قسم د خلک ورته ناست